السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له فیسبوک څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. یعنې ملګرو زما درې ملګري وله هغو په کمنټو کې دغه لیکلي وله چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک ویډیوګانې ډاونلوډ کړو. نو ملګرو ما یوه ویډیو په دغه باندې له مخه هم جوړه کړې وله چې هغه باندې ما تاسو ته دغه اپلیکیشن درښولی و چې ویډیو ډاونلوډر فار فیسبوک. په دغه کې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. او دغه رقم ملګرو اوس دویمه طریقه زه تاسو درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ خپل براوزر به خلاص کړئ هغه که یوسي براوزر یا بل براوزر هر براوزر چې مې خلاص کړئ تاسو به هغه براوزر خلاص کړئ او بیا به دلته تاسو راسئ خپل فیسبوک اکاونټ به دلته لوګین کړئ. ګوره ملګرو ما خپل فیسبوک اکاونټ الریډي لوګین کړی ده. صرف او صرف ما زه اوس په دې باندې کلیک وکړم ما ته به دلته فیسبوک اکاونټ خلاص شي. نو تاسو به خپل فیسبوک اکاونټ دلته لوګ ان کړئ. کله چې ملګرو تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ لوګ ان کړئ دلته ملګرو که تاسو هره ویډیو ډاونلوډوله هغه دلته تاسو ډاونلوډولی شئ. ګوره ملګرو یوه طریقه خو دا ده کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو زه په دې باندې کلیک کوم. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم ګوره ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته دی تاسو ته دوه اپشنه درکوي یو ډاونلوډ ده بل پلی آنلاین ده. ملګرو کله چې تاسو ډاونلوډ ووئ هغه دلته ډایرکټ ډاونلوډیږي او که د پلی آنلاین والئ نو هغه ویډیو به دلته تاسو ته پلی سي. یوه خو دا طریقه ده ملګرو. بله کله چې تاسو یوه ویډیو لایک کړئ یا یې شیر کړئ یا د هغه رقم کمنټ باندې وکړئ اوس که تاسو له تاسو هغه ویډیو دلته ورکه سوله او دلته تاسو هغه ویډیو نه راړوله نو هغه به تاسو څنګه ډاونلوډوئ. ګوره ملګرو تر دغه لپاره به تاسو راسئ خپل پروفایل ته. کله چې تاسو خپل پروفایل ته رالاست نو ملګرو کله چې تاسو خپل پروفایل ته رالاست دلته به اوس تاسو راسئ دلته ملګرو تاسو به خپل پروفایل کې دغه پیدا کړئ. نو ملګرو ګوره کله چې تاسو خپل پروفایل ته رالاست دلته به ملګرو تاسو یو څه لاندې راسئ. ګوره دلته لیکلي دي اباوټ فرینډز فوټوز لایکس ویوز او دغه رقم لانګ اکټیویټیز. ملګرو دا لانګ اکټیویټیز اپشن تاسو وینئ چې لانګ یې دلته لیکلی اکټیویټي یې دلته لیکلې ده. تاسو به په دې اپشن باندې کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره که تاسو هره ویډیو لایک کړې وي هره ویډیو مې شیر کړې وي یا په هره ویډیو باندې تاسو یو کمنټ کړی وي نو هغه ویډیوې ټولې دلته دی تاسو ته راړي هغه که تصویران وي که ویډیوګانې. ګوره ملګرو اوس زه راځم دغه ویډیو ما لایک کړې ده زه اوس غواړم چې دا ډاونلوډ کړم. صرف او صرف تاسو راسئ په دا ویډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته هغه ویډیو راله. نو کله چې تاسو ګوره اوس په دې باندې کلیک وکړئ اوس ګوره دا ویډیو دلته بیا دی تاسو ته دوه اپشنه درکوي. په هغه دوه اپشنو کې اول اپشن نو ما درته ویل ما دا ډاونلوډ ده. په ډاونلوډ کې هغه ویډیو تاسو ډایرکټ ډاونلوډولی شئ او د هغه رقم پلی آنلاین یې دلته پلی کوي. نو ملګرو تاسو به په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ دغه ویډیو به تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ. ګوره ملګرو زه اوس راځم چې دغه ویډیو ډاونلوډیږي او که نه. ګوره ما د ډاونلوډ اپشن ووالی کله چې زه ډاونلوډ اپشن وهم ګوره ملګرو دغه ویډیو روانه ده یعنې په چوپانې مې ده دغه ویډیو به اوس له دې څخه ډاونلوډ سي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.